د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د 150 بستریز معیاري روغتون د جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا روغتون پر 15 جریبه ځمکه د متحده عربي اماراتو له لوري د 4 میلیونه امریکایي ډالرو په مالي لګښت د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ جوړیږي چې 3 ودانۍ، مسجد، خوړنځای، د موټرو تمځای، شنه سیمه او نورې اړینې اسانتیاوې به ولري. په پکتیا ولایت کې مرکز ګردیز کې 150 بستر روغتون چې چارې یې پیل دي، تقریبا 10 سلنه چارې بشپړې شوي دي، نورې جریان لري. نو دغه باندې په ساختمان تقریبا 4 میلیونه امریکایي ډالر مصرف راځي او دا به انشاءالله د زون په سطح د ناروغانو لپاره خدمات وړاندې کوي. په دې کې مختلف ډیپارټمنټونه فعال کیږي. د عامې روغتیا مسؤلین باور لري چې د دې روغتون په جوړېدو سره به د پکتیا او د سویل ختیځ زون خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي. اوس مهال د دې پروژې شاوخوا 10 سلنه کارونه بشپړ شوي او پاتې چارې هم په منظم ډول دوام لري. سره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. دې کې تقریبا مختلف ډیپارټمنټونه فعال کیږي او بیا وروسته انشاءالله د ډیپارټمنټو مطابق چې کله کارونه بشپړ شي بیا به چې هغه مطابق طبي وسایل هم ورته راوړل کیږي. بل لور ته د قراردادي شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي دغه پروژه په معیاري ډول او په ټاکلي وخت بشپړه کړي څو خلکو ته ژر تر ژره روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. نو انشاءالله د پکتیا ولس هم زیاتره ته معلوم ده، همیشه دلته راځي، د قومي مشران راځي، د ولسوالۍ په سطح والي صاحب کله کله او د ریاست صحت عامې خلک همیشه راځي، نظارت دی. انشاءالله موږ ډاډ ورکوو د کیفیت او کنټرول په حساب چې ښه په سټنډرډ ډول له خیره جوړ شي. په ورته وخت کې په دې پروژه کې بوخت کارګر وایي خوښ دي چې کاري فرصتونه ورته برابر شوي او هره ورځ په زیار کار کوي ترڅو دا روغتون جوړ او د خلکو د خدمت لپاره وړاندې شي. پروژه کې خوشحاله یم. سهار 8 بجې ډیوټي شروع کوو، مازدیګر 4 بجې کار بندوو. شکر ده که روغه کفنی ده، کار ښه په سور روان ده. بس نور خلک به راځي او 80 نفره کار پکې کوي. موږ ډېر خوشحاله یو دلته، موږ ته د کار زمینه برابره ده. موږ پخوا دلته کار به نه و، موږ سهار به بازار ته راتلو، کار به نه و. موږ اوس ډېر خوشحاله یو، موږ دلته کار کوو. دا 2 میاشتې کېږي په کار بوخت یو. دغه پروژه تقریبا یو نیم کال وخت نیسي. ځایي اوسیدونکي هم د دې پروژې له پیل خوښ دي او وایي چې د دوی د روغتیایي ستونزو په کمېدو کې به مهم رول ولوبوي. دوی وایي تر دې مخکې به د کافي روغتیایي اسانتیاوو د نشتوالي له امله ډېر خلک اړ کېدل چې خپل ناروغان کابل یا خوست ته ولېږدوي، خو اوس د دې روغتون په جوړېدو سره تمه ده چې دا ستونزه تر ډېره بریده حل شي. لکه دغه ټول کابل چې موږ ته دلته جوړوي دومره موږ پرې خوشحاله یو. دا منې که نه، الحمدلله له هغه ځایه باید تر خلاص شو، دلته به انشاءالله خارج نه به هم خلاص شو. نو اوس خو په دې باندې هزار شکر دا خو چې جوړه شي، دومره نعمت ته چې توبې باسه. هم به دې موږ استفاده ترې کوو، هم به نور ولایتونه لکه خوست، لکه پکتیکا. اوس د پکتیکا مریضان ټول دغې شفاخانې ته راځي، خو دومره تداوي به انشاءالله نه کېږي لکه په دې کې کېږي. د پکتیا ولایتي چارواکي ژمنه کوي چې د همدې 150 بستریز روغتون سربیره د دې ولایت په نورو سیمو کې هم هڅې روانې دي ترڅو نور اړوند روغتیایي مرکزونه هم ترمیم او نوي ورغوي، ترڅو د خلکو ستونزې چې په روغتیا برخه کې دي په بشپړ ډول سره حل کړي. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیا.